ملاله یوسفزۍ فلمي نړۍ ته راغله. د پاکستان حکومت وايي اسناد لرونکو افغانانو سره باید ظلم ونشي. او د اوکراین ولسمشر وايي د امریکا مرسته اوکراین دې ته نه پرېږدي چې دوهم افغانستان ترې جوړ شي. سلام ستړي مشئ. د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ د وی آر لیټ فارټس د فلمي لوبغاړي میراسایل سره یو ځای د صحنو په ثبتولو بوخته ده. په دغه سریال کې د ملالې او میراسایل د مبارزې اړخونه راخیستل شوي چې څرنګه یې ځانونه تر نړیوال دریځه رسولي دي. د یاد سریال لومړی پړاو په 2021 کال کې بشپړ شوی او دوهمې د روان 2024 کال د مای میاشتې خپریږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونشي او له پاکستان څخه ونه ایستل شي. محمد علي صاحب پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بیا اسناد افغان کډوالي وپیژني او د دې ایالت څخه یې وباسي. صاحب زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل ویستل شوي او هغوی خپل هیواد ته ستانه شول. د صاحب په وینا د دې کډوالو ایستل د توجه وړ و، خو د په وینا اوس مهال د قانوني اسناد لرونکو افغانانو ایستل او یا هم له هغوی سره ناوړه چلند د توجه وړ کار نه دی او باید دا کار ونشي. د اوکراین ولسمشر وايي د له هیواد سره د متحده ایالاتو مرسته ښایي چې اوکراین به دوهم افغانستان نشي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د غوی دوهمه وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د استازو جرګې له اوکراین سره په 1.8 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې لایحه تصویب کړه. دا لایحه د یوې اوږدې مودې لپاره د استازو په جرګه کې به برخلیکه ځنډېدلې وه. زلنسکي پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا نوې مرستې به د اوکراین وړتیاوې پیاوړې کړي او کرملین ته به دا پیغام ورسوي چې اوکراین به دوهم افغانستان نشي. متحده ایالاتونو له نږدې 20 کلن پوځي حضور وروسته خپل ځواکونه د 2021 کال په اګست کې له افغانستان وایستل چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو لیکې ورانې شوې. جمهوری نظام وپرځید او طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. له توجه مو مننه که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ.